مخکې د دې نه چې ویډیو پلی کړئ هیډفون یې ولګوئ. اوه کینګ غوسه دی، مه خرابېږې. سینریول ریکارډ یې مات کړو. مړه دا څه کوې سړیه what country is this او das country is this مړه دا څه کوې پوزې له دې راوستو زما په دا خدای والا هر چاته همدا کمنټ کوي کوم ځای د کوم هېواد what country is this او das country is this مشال زړه یې م راتنګ کړی. what country is this das country is this سم سے مړه تنګول مکو نوزم ورته ستا خوښ دی دومره مې خوښ دی چې زر ته نشم ویلی. وجه څه ده؟ وجه په هغې کې دا ده که نه چې هغه د غیرت شاهد خان ښی او د پښتنو او د غیرت او د ډول نشانې په هغه کې دي. یعنې د غیرت نښې چې کوم دي که نه صرف شاهد خان پرې دي. ښه دا راته ووایي چې کله د هغه نه دا هم غیرت دی چې ورسره دا نیمچه ښځې چې څه چا جامې چولې نیمې نه یې چولې دا هم غیرت دی. نو هغه خو مخکې چې جنګو کې چې هغه خو هم غیرت نو هغه خو مخکې اچولې که نه اوس ورته هغه خپل چې کوم یې اچوي هغه ورته خپل شی ویلې دا په وړه وړه خبرې چې ډزې کوي نو دا هم دغه خود غیرت دی. دا راته ووایي دا چې په وړه وړه خبره باندې چې کوم دی شراب څکي دا هم غیرت او شراب خو هغه خپل دغه د وجې څکي اساس هغه چې چېرې دښمن منه معاف کړي مطلب 30-40 ډزې بې خامخا وکړي نه خو غیرت ته چې خبره به همداسې کوي لکه خوله کې چې ګولډانګ نو اوس تا دا شی اچولی دی که نه دا خو صحیح ده څه ښه ښکاره نو ښه خو نه ښکاري څه غیرت یا ډل پښتون نه دا شډل پښتون چې نو دا په تا ډېر ښه دی باندې ډاکټر پښتون ولې والا ښه مینهوال لري دی چې دا فلمونه جوړوي ما ویل چې دا څوک ګوري دا خو داسې میلیوني مینهوال لري که نه او ایماندار لکه هیرو دی که نه واوره ستا خوږې خوږې خبرې ستا سترګې جادوګرې ستا په غاړه کې تعویذ ستا په بتو ملغلرې پوره لیونی دی زه میینه شوم په تا پښتون یاره اشنا لاړه تبو برباد شوی تاله چا راغلی واپس شنو الو دا یو پرنګ دی ټولو مسلات کړی چې وړه لباس شو دی لفت ته راننوځو دا کس یې ځان پورې حیران کړلو دا زیړ شرټ والا بل هم دا لباس اغوست د کتاب کې وګوره زما څو بچي دي اوه نو تا ته پیر صاحب یې رانیولی ما جادو دی په ما پیری دی د ده ګردې خرابې دي د ده زیړی دی دا تا ته څنګه پته لګي تا چې اوس ماته وي پته جادو دی کوډې دی یاد یې نه کړي تعویذونه قبر کې دي قبر کې نه دي قبر کې نه دي ما تا ته دا نه دی وی چې قبر کې دي تا باندې شوي دي تا ته څنګه پته لګي چې په ما شوي زما څو بچي دي دا وایي کتاب یې وایي مالا پته نشته زه پکې ګورم نه زما ته وی چې دی وایي په ما کوډې دي که نه کتاب اوس په دې کتاب کې وګوره چې دا کتاب څه زما څو بچي دي مالا څه پته څومره کتاب کې وګوره کتاب درته څه وایي کتاب ځایچه به جوړوم نو پته به لګي جوړه کړه شاب سړی ډېر کلک رانیولی دی خبرې ترې غلطېږي خو دی ځان بند نه راولي یو جواب نیم ورکوي ځان بند نه راولي نه ځان ملامته کوي ښې ډرامې مو جوړې کړي دي عوامو سره یا الله توبه خدای توبه اوس وګور اوس به دې پته ولګي که نه چې زما څو بچي قسم یې وکړو نو مه خوره قسم دا ټول دروغ دي دا تاسو چې تاسو کې رښتینې نشته نه کتاب به دې اوس نور خلک دي چې دروغ وایي اوس پستا هم پته ولګي
Oregos, pero te da simbas. De banana se melmai da gani. te banan ملمای تاڼه کې کنه ها زه چې زو نه کنه تا اول زما بچی ما ته وخه ته کته صحیح نه بیا تا ولې بوزه الله پاک ته خیام ده ترا سید لاس نه ورته معلومه کتاب کې پیدا نه کړو پینځه ګوتې دي خو پینځه بچی دي کنه نجوم دم کړي علم نجوم دم کړي پال ګوري علم نجوم دې کړي شیم نه دي کړي ځان پر حیران دي او خزي مسعودي زما خبره واوريده خدا یاوا ده او نور می قسمت کې شته کنه قسمت کې نشته نور نشته نه دا دم دروغ وي دوه خزي دي نه بچی دم دروغ وي به راکه چې صحیح وګورو دا دروغ دي دا کرخه دا الله پاکه چولی دا الله پاکه چولی خو ته دروغ وي دې کرخو کې خو دا نه دي لیکلي چې دا د بچو دي کرخو کې دا لیکلي دا سی لیکلي 1 2 3 او ځای شین دي پکې هاي نمونه سری څه نمونه مال نمونه نه راځي خدای پاک دا علم نه کوي چاله ګورا ایمان در نزی پدې شي نو نه دا تاسو ایمان خدای سم بیلل دي ایمان میں والے بیلل دي دا ګوره علم دا ګناه ده نام پال قتل ګناه ده اسه ګناه دا کم ځای لیکلي دي ته ماته پدې کتابونو کې خو چې فال ما ګوره ګناه ده ها बच्चे ब्रेक खत्म हो गया अभी इधर ही बैठे हुए हैं دا ډیر مزیر دی خزو आवाज وباسي زافغان یم افغان به اوسم جغرافیې بدلیږي قومونه نه بدلیږي زنده باد गिरा में कटे خزو راکه سړی دی خدا ته استمکله واه ولا کالو الو oops break for a minute الو okay ولا کالو دون اختراع وطن الو او زدا کلین کم فیس پیا داسې ته خانټز ما فیس څنګه ښکاري چې به ویو دومره غټه ګیره دا خو به یو ورځ بعد د حجامت کول غواړي خارجي علوم دغه شپ سرکار پیدا کړی که نه دمونه وګوره ډیر خطرناک هیرکټ دی ظالم بچی आवाज واورئ دام کله کړی دا شین تجربه کړی دی په دا لاس یې څنګه داسې وهي راوهي د دې په لاس هم تېره کېږي مګر هم کار ورته ډېر صاف وکړلو یو ځای م ورته غوس نه کړو ویل ډن ولې رورې بند کړئ مړې دا ګانې بند کړئ واه رورې دا خو واده دی واده نه دی خو بند کړئ خېږم در باندې اواز ګورې بار ته بیا را نه شي ښه دې ودونه کې بعضې نیم پیدا کېږي که نه ښځو ته ځان ښیي ځان یې خوشي کړو خو ډېر د ځان نه پوښ دی ما ته د پته د دغه ته شګوفته خوښه د هغې ته ځان ښیاسې دې ته د شګوفتې نه قیصه چا کړې یار
یا خزو تاسو ته څو پیرې ما وینا وکړه بند کړه ټیپ واګوله دا خو عادي دی یو په مینتونو رخصت کړ ته به لا جدا رالي زه څه د ګانو خلاف نه یم خو دا غم چې شوی دی دا خلک پسې وایي وا دغه کم یو غم یادې ولې جبوډي وای هغه یو نیم کال شو هر څه چې دي چم گاونډې بند کې مړې بس کې بند کې بس ته سمې غوېمه مې جوړولا شی بند کا بس نبیله واده ولا مونږ ګرم کړو او زه یې اوس خوښېږم ها ماتا می جوړ کو ګاونډي پسې جړه شروع کړه دې ته جړه نو ورځي خاندي پکې یا خزې دا ولې څه چل دی واګوله څه چل شي جبوډي واجه منله دی زه ما خدای ما چې څه چل وشو یا خدای پاک زما د دوی واده دی تاسو راته پکې غم جوړ کو زه ولګوه درس ولا ورکای جبوډي نه غانې به چیرې نه لګي جبوډي وای دی خدای پاک دی اوس زد نیولې دی ورګه زه به وته ولا ویوا دغه سي همي هوا موږ سره په سټوډیو کې نن محمد رحمان صاحب موجود دی تاسو د کومې پارټۍ سره تعلق ساتئ تا ته پته نشته نه د جاري به انټرویو دا څه پته ده ته خو دغه سپیکر دی دغه نیولې دغه دې پیژنم نو خو ماته د پارټۍ د پته نشته زه د پی ټی آی ورکر یم ها د کلی نه ودانۍ یم ها د دې نه مطلب دی چې ته د پی ټی آی اتنا کارکون یم لکه په توهین ورته منګه دومره شاته یو کنه پاکستان ته به شاته یې ما ته وګوره تا د 12مه پورې تعلیم کړی نو ته بیا سپیکر یې هلته ولې خاص یې تعلیم بې عزتي وکړه ته ما ته دا ووایه چې د قید اعظم د پلار څه نوم دی پوجا جانا د هغه د پلار پوجا راشه وینا پوجا جانا پونجا جینا پونجا جینا تو ما ته وکړه پونجا جانا تا زمانه یاد کړو عمل ګرو ویډیو مو خوښه شوي او څلورم پارټ غواړئ نو ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ کمنټ پرېږدئ نو په دې لایک ستاسې څه ځي د دې لایک ګټه موږ ته دومره ده چې کله تاسې ویډیو لایک کړئ یوټیوب زموږ ویډیو راخلي او نورو ته یې رسئ او زه هم تشویقېږم بیا وخت وباسم او نورې ډېرې ویډیوګانې درته جوړوم کار کوم درته نو ښه وخت ولرئ ښې چارې کامیابي مو غواړم بریالي اوسئ